3 ورځې وشوې خو زابل کې ژورې ساته لوېدلی ماشوم نه دی راایستل شوی. په زابل ولایت کې ژغورونکي هڅه کوي چې په شوکاک کلي کې هغه ماشوم راوباسي چې 3 ورځې وړاندې یوې ژورې ساته لوېدلی و. په شوکاک کلي کې د دغه ماشوم د راایستلو لپاره پرون په داسې حال کې د خلکو هلې ځلې روانې وې چې څه کم 2 اونۍ وړاندې په یوه بلې صف کې د یوه بل ماشوم د ژغورلو هڅې ناکامې شوې او ماشوم مړ شو. ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې کلیوال او طالب چارواکي لیدل کېږي چې په هغه ځای کې راټول شوي چې له سا د حیدر په نوم د 9 کلن ماشوم د ایستلو لپاره هلې ځلې روانې دي. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد، د روغتیا وزیر عبدالباري عمر او د کورنیو چارو وزارت سلاکار انس حقاني د پیښې ځای ته تللي دي. ماشوم د خپل بدن پاسنۍ برخه او لاسونه خوځولی شي. له پاسه پلار ورته وایي زویه ښه یې، له ما سره خبرې کوه، ژاړه مه. موږ لګیا یو چې کاره وباسو. زوی یې چې په غږ کې یې مایوسي څرګندېږي وایي سمه ده زه به درسره غږېږم. د ماشوم غږ د هغې کمرې په وسیله ثبت شوی چې ژغورونکو د پړي په وسیله سا ته ښکته کړی دی. ځایي مشران وایي سا 25 متره ژوره ده خو ماشوم د سا په 10 مترۍ کې بند پاتې دی. ځایي خبریال بسم الله پښتونمال تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل د شپې تر 11 بجو پورې لا ماشوم نه و راایستل شوی خو هڅې روانې وې. ژغورونکي د سا یو اړخ کیندي چې ماشوم ته ځانونه ورسوي. دې ته ورته هڅه د روانې فبرورۍ په لومړیو کې د یوه بل ماشوم د ژغورلو لپاره شوې وه خو هغه 22 متره لاندې لوېدلی و او ژغورل یې ډېر ګران کار و. قدرمنو لیدونکو، تاسې یې په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.